إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم. سورة القدر ترتیب مصحفی اعتبار سره 97 نمبر سورت تا، نزولی اعتبار سره 25 نمبر سورت تا. دغه سورت شان نزول داو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو په مخ کې د بنی اسرائیل د یو شخصیت تذکرہ وکړه چې بنی اسرائیل کې یو داسې سړی تیر شو دا چې مسلسل یو کول دبو د شپې عبادت کو، تهجد به کنټرول شپه او د ریزه به jihad کو، د ریزه به پسې حصہ کې به صرف آرام کو. نو صحابه کرام چې د اچا د عبادت متعلق په تذکرہ اوریدل چې ادم رضیت عبادت په کو هغه ته ډېر رشک په وترتل خو به وتتل نو دسه غمجن غوند شول او دا د بلکې د 1000 میاشت تذکرہ علیہ السلام ته چې زر میاشت بده د الله پاک 10 طریقې سره عبادت کوم او د زر میاشت نه تقریبا 84 سال درو. نو صحابه کرام ډېر څه غمجن شول چې الله دې موږ عمرونه د شپې نه شپې تلاس کول رسې عمر وی او بیا په هغه کې صحیح صاحب شي او نور ضرورت شي نو دا هغه ډېر لوی ثوابونه موږ نه ګټلې. کاش چې موږ کوم داسې عمرونه او د ثوابونه موږ هم ګټله. نو دا سورت الله جل جلاله ور نازل ک چې دوی ته مدا خصوصیت ور کړه دا چې ليله القدر کې عبادت دا د ازر میاشتو نزیت فضیلت لري. انا انزلنا فی ليله القدر وما ادراک ما ليله القدر. الله پاک خپل عظمت شان دی ليله القدر بیانې چې تو ته څه پته د چې ليله القدر څه شي دا. ليله القدر خير من 1000 شهر چې ليله القدر دا ډیره بهتره ده د ازر میاشت د عبادت نه. یعنی په دغه شپه کې سړی عبادت وکي واش پاکي دغه ویش په عبادت د زر میاشتو د عبادت نه افضل ثواب لري. بهر حال ال د بیا وضاحت کو انا انزلناه بشکسرا مجنزل کړه دغه قران فی ليله القدر په ليله القدر کې د قران نزول دا دووري شو ده. یو د لوح محفوظ نه سماع دنیا ته دلته کې یو زوی د بیت العزت پتوي شي دغه زوی ته الله جل جلاله نازل کړه دفعه واحده پټاک څومره قران چې بیا دغه زوی نه د الله جل جلاله په حکم سره چې څو مقابو پېښو واقعیا وشوله د هغه د راهنمایي د پر الله جل جلاله جبرئیل امین ته حکم وکړي چې دغه صورت یا دغه آیتونه د دغه صورت دا پیغمبر ته ورکا. نو د سماع دنیا نه بیا دلته کې دنیا ته چر نازل شوه دا هم په ليله القدر کې نازل شو. اتفاق الله پاک فیصله دا سوا چې هم ليله القدر و دنیا ته چر نازل دو دام ليله القدر و په 23 سال زندګۍ کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټول قران ار نازل شو. دا یوري پټاک نازل شو بیا دنیا ته چر غله په 23 سال زندګۍ کې غله ده. انا انزلناه بشک منزل کړه دا قران فی ليله القدر په ليله القدر کې وما ادراک ما ليله القدر او تو ته سپته دو چې ليله القدر دا څه شي دا څومره عظیم شپه دو. ليله القدر خیر شپه د قدر ولا قدر دا عزت توي شي اندازې توي شي دې کې دغه د عزت باندې خون کوي دا عزت منه شپه خیر من 1000 شهر دا ډیره بهتره دو من 1000 شهر د زر میاشت د عبادت کولو نه. نګور اوسه دغه شپه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه شپې دی پر اوله لاس
ریزه په رمضان کې اعتکاف کړه علیه الصلاۃ والسلام ته ورسته اشاره ملو شوې چې د کې نشته بیا د منځنۍ لاس ریزه اعتکاف کړه یک اشاره ملو شوې د کې نشته ده نو بیا علیه الصلاۃ والسلام ته ویل شوې چې په د اخري اشرا کې د ليله القدر ده او په اخري اشرا کې خصوصا چې کوم تاک شپې دي 21 23 او 25 27 29 په دغه کې دو اوس په دغه شپه کې په کومه وکړو ضروری نه دو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې نه د 21 سره خاص تو بیا نه د 23 سره نه د 5 د شپه گردش کوي په یو رمضان کې مثلا په 23 روغله په بل رمضان کې ممکنه د 25 روشي په بل رمضان کې په 27 غرض دا چې دغه او الله پاک هغه تعین هم چک کړه دا د کې هم حکمت دا چې کچیر ته واش په معاینه شوی و چې دا مثلا په 21 باندې دو یا دا په 29 باندې دو نو هر څوک په 21 ته یا پروتو یا هغه 29 ته پروتو د نور شپه عبادت نه کوله اوس هر څوک په دغه ګمان باندې لګیای چې دای شي په دغه شپه کې نو ټول شپه الله ته په عبادت تیر کی دغه شپه کې علامات چې بوټي سجدا کوي او دا کوي دا خبره نشته پکې مخصوص علامات د دې په حدیثو کې نه دي او هر چې دغه شپه دا یقیني دو په دغه کوم شپې چې موږ اوسېلې په دې کې دا شپه یقیني دو یو سړی د په شپاو کې عبادت وکړ ټول شپه وکړ نیمه شپه وکړ درې مای سای وکړ سه سای پکې وکړ دا داسې شو لکه د په د ليله القدر کې عبادت وکړ دغه ثواب د مونږ د کوم چې الله پاک ذکر کوي چې په دغه شپه کې عبادت د ازر میاشتونه افضل ثواب لري نو په چار دادو چې رمضان کې هر شپه کې ریزه کې سړی عبادت کوي همخا عبادت ته حساب کوي او خصوصا به دغه شپه ټول شپه سړی نشي تیروای نو د شپې سه حصہ غایا نفل وکي یا تلاوت وکي ذکر او اذکار وکي نو بیا د امید سړی لري چې ليله القدر کې مو هم عبادت هغه کړه ده او یو بل خبره هم وضاحت وکړو چې د موږ د رېژې دا اختلاف وي اوس هم اختلاف ته د سعودي سره نو نن چې دلته کې 14 دلته کې 15 بیا ځنه کسان دا اعتراض کوي چې نه په ليله القدر دا خو یو وادو او چې الته کې سعودیا کې مثلا نو 23 رمضان دا ایمش په لبای په 23 باندې الته کې 13 شو نو است بیا منډه ویا کنه چې ليله القدر خو تیر شوی نه مفتی شفیع رحمه الله لیکلی دي چې لکه څنګه موږ دا یو د موږ مذهب ده چې اختلاف ته مطالعه ته اعتبار اشته ده د هر زوی چې کوم ځای کې رضا مثلا ال د کې 23 او په 23 باندې الله پاک په دغه رمضان کې ليله القدر لیکل یدو چې په 23 کې وي هغه ځای کې الله پاک هغه ته ليله القدر په 23 کې موږ چې بیا کله بیا 23 رمضان درې مشتبه الله پاک خپل هغه ليله القدر په دغه شپه باندې ورکړي او د ثواب هم الله ورکړي تنزل الملائکه والروح تنزل الملائکه ارکوزیږي الملائکه فرشتي والروح او روح نه مراد روح القدس جبريل امین علیه السلام دا نو دا الله پاک د دغه مشر جوړ کړی او دا سره د فرشتي دنیا تر کوشي او ګرځي بقاعده په مسلمانو باندې څوک چې کومه بدعتونه کوي هغه ته سلام ور باندې یي او درنګي اچ کومه دواګونه کوي په هغه دواګونه د هغه امین یي دا ویلي نزول دي کوي دغه د پورا ګوره چې دا فرشتي چې کله الله پاک انسان پیدا کوونو د دوی نه پښتنه وکړه خبر یې ورکړي چې ان جاء فی الارض خلیفہ دوی چې الله ما پیدا کوه یسفک الدماء دایبو فساد کوي په ځکه کې او ویني بوتي دا بو کوي نو الله جل جلاله دغه انسان به هغه عظمت او حیثیت وي ته شي چې ګوره دا انسان چې مو پیدا کوم دا مې دې پر پیدا کوم چې دا په داسې مو بندگی کوي نو به په دغه شپه فرشتي الله پاک ته معذرت غوښنه پیش کوي چې الله موږ په دې متعلق دا سوي خدا په ډېر نیک بندګون دي تنزل الملائکه والروح فيها نزول کوي کوزيږي فرشتي او جبريل امین بیا په دغه شپه کې باذن ربهم په حکم د خپل رب سره من کل امر په هر چار کې په هر معاملہ کې سلام دغه شپه د سلامتی ولادو د امن ولادو هي حتا مطلع الفجر دغه شپه دا وی تر د طلوع د فجر پورې د اسبینای د غروب آفتاب نه دا شروع شي مثلا چې کله د رجا مو ته شیدغه نه وخت شپه شروع شي تر دې پورې چې کله بیا سړی رضا باندې